السلام وعليكم السلام يا الله خير دا قیامت راغی حکیم صاحب قیامت نه دی طوفان دی حکیم صاحب پرې بورډ باندې لیکلی پړسېدلی حکیم ستا بیخي ستا دا دې څه لیکلي حکیم صاحب دا دروغ وای دا په غوږونو لوند دی ما په دې باندې لیکلی چې رسېدلی حکیم یاره نیک نن خو هډوکا ګرانغې وچپ شامړه د شمشاتو بچیه سهار وختي دی را باشي نو نیک ټیلې سله وایې نو ته مثاله د سپوږمۍ ته رادانګې نو کارېږي سله زه خیر دی زه چاپي کوه لکه د شاړو میلو دا بل پیسکوري خوا ډوپه ته ونه لګېده او کنه نیک دا خو زه نر یمه چې سهار په 12 بجې راغلی یمه او کنه ډزماره ماته معلومې کور کې د نه ټول خلک تنګ دی او ما پسې دې راولېږي نایکه زما ډېر غټ غټ کاروبارونه دي خو زه ځکه ستا خواته راځم شه چپ شه مړه ماته دې ټولې کارنامې معلومې دي نیکه دا دوایانې دې بېګا نوي راولي دا د څه ده لاسه خواکه مرداره لاس دې پاکینځلې دي نه دا د غواګانو دوایي ده که نه نو نیکه دلته پیسه کې ولې تا ته پته نشته په پاکستان کې ټول ډاکټران د غواګانو دوایي انسانانو له ورکوي نیکه هغه د ګاک را روان دی وچپ شه باړه چې دې خوا خو راشي که نه نیکه السلام وعلیکم السلام یا الله خیر دا څه قیامت راغی حکیم صاحب قیامت نه دی طوفان دی حکیم صاحب پرې بورډ باندې لیکلی پړسېدلی حکیم ستا بیخي ستا دا دې څه لیکلي حکیم صاحب دا دروغ وای دا په غوږونو لوند دی ما په دې باندې لیکلی چې رسېدلی حکیم یاره حکیم چې په کور کې راته یوه مسله پیښه شوې ده څه مساله درته در پیښه شوې ده څه مساله درته در پیښه شوې ده یاره حکیم چې په کور کې مې ښځه ده ویي مې یو غیرت راته دا ته پکې وګوره غیرت و چې وس دې د مخ ته ډمپر ووهمه خو زه خیر دی تا وس راغلی یې تاله به دوایي درکمه دا دوایي د نیم ګیلاس په تا په خپله وس کې او نیم ګیلاس په امریکي وس کې یو دوه لتې به تې پورته کې دې په ما کې غیرت کم دی حکیم صاحب نو ولې سکې مونږ در سره لاړ شو او که نه هله دته پکې وګوره او نایکه دې ټیک وای د دې قیمت څه دی د دې 3000 روپۍ او نایکه دا خو په بل ورځ په 2000 روپیو دا نوې پاکستان نه دی وسو چې اوټم ولا ورکړی دی وس ورته کېنایو نایکه دا 3000 روپۍ ډېرې نه دي نو که بې غیرتوب دې خوښې جوزه ورځه پې یاره حکیم صاحب رای کزه ښه او دا واله یاره حکیم صاحب دا پیسې واخله ده کار خو مې وشو که نه نیکه نن خو کار وشو که نه چرګان به خورو که نه وچپ شه ماړه د چرګ بچي یا چرګان ګیدړان خوري یا الله خیر یا الله خیر پر دوایانو باندې یاره خدای دې دا په بې غیرتوب باندې تندر راواچوي موږ دې ځان سره بې غیرته کړو یا الله